په کوم فلم کې هیروین وي نو څونه ښه لګېدي. کاش چې دغه ټایم کې زه ستا هیرو وې او ته زما هیروین وې. ته یوازې رالې او هغه استاد داسې شو؟ نه نو ولې دا تا د زه استاز نه ښکارم؟ زه خو د استازانو استاز یم. زما د جوړیم څه چلو کو؟ ګنډلې ده ګنډلې ده جي، خو دا استاد څه کار و هغه هغې پسې لاړو او ستاسو نوکر سوال جواب وکړو نو زه په منډه منډه راغمه. که ما ته پته وې نو ما به هغه جوړه راوړې وه. اوهو زه بیا تاسو نشم راغوښتی. او زه ویم چې زه ستا د در نه اډوتلې نه څه مطلب دا چې استاد مې راشي نو تاسو خپل نوکر راولېږئ بس جوړه بوله ورکو. ایسم نیسم داسې ستوماني مې ایسته د اختر کارونه دي دومره ډېر شو چې ستړی کړمه قسم. نه داسې ایسم واه وای خدایه ډکه شوم. ویم دا د چا جوړه ده چې دومره په مینه والا کور کې ګنډې؟ ګوره خارو خبره دا نه ده. همداسې خبره ده ولې زه نه پوهېږم اصلا او تاسو څونه په مینه باندې کړې وم او ما تا سره ستا د لومړنۍ ښځې دوه بچي هم قبول کړي وای خدایه. ګوره خارو زه تا سره ډېره مینه کوم. نو چې ته ما سره دونه ډېره مینه کې نو بیا دا جامې چا لګړې په دې کور کې؟ دا لاړې پري ګل دا اختر جوړه دې لاړه اوس تاله بس جواب در کوم. دا جوړه مو تا لګنډله. ته رښتیا وې؟ بلکل رښتیا. وای ګلیه ته څومره ښې. وای ګل ته څومره بده. نه ایسم ما ویل ته راکړه چې اوس ټوله خو یې ګنډم که صفائی کا خود او ملک سے السلام علیکم خیریت ہے ملک سے ملک سے السلام علیکم ملک سے خیر سے سړیا څنګه کېنه ملک سے تکې خو نه کړه ملک سے یو خدای مده پس راځي کړه تکې ملک سے نو خیریت ہے طبیعت څنګه ده یاره ملک صاحب قسم دې ته غواړم زموږ خبر نه علي چې دا کرایدار مې څنګه دي څنګه نه دي دې باندې خرڅ دي که بد بس راشي پیسې والے او کور ته لاړ شي. او سړیا زه خو ستاسو ډېر خیال ساتم. هغه ورځ مې د ګلونو تپوس کړی وای چې لا کرم دی بلکل چا نه دې تپوس کړی؟ ګلو خان نه مې تپوس ښه ګلو خان لکه ما داسې ښه سړی دی چې تا هغه نه زما تپوس کولو. سړیا یو خبره درته کوم ملک صاحب دا ګلو د دې مارکیټ نه اونو قسم دې دا مارکیټ دې ګوره سپېره کېږي اډو څوک راځي نه دلته ما سمې سړیا دا خبره کې ګلو خو ډېر ښه سړی دی هغه زما د ټول کار کوي. نو د کور کار کې د هغې مطلب دا شو چې ښه سړی دی. خپله ورځې در پسې دومره خبرې کولې 10 کسانو کې ستا پسې خبرې کولې او که ځان ته نه وې تللی نو بس یاره نه و راسره نه و راسره ټیپ و نه راسره څه کیمره وه چې ریکارډ کړې مې او تا ته مې اورلی ته واقعي تا ته د دې سړي حیثیت پته لګېدلی څه وایې یار دا ته څه خبرې کوې یار بیا دې ځای نه لرې کړه چې ته بل لږ خلک دی خبره ده یار کرایدار بدل نه راوړ ډېر ښه دی یار ډېر ښه دی ما سره. دغه ځای کې خو ته پوهېږې نه که نه دغه ځای کې ملک صاحب دغه ځای کې خو تاوال وخوړه یم لرې که دفع که دې مارکېټ نه منه قسم ته ګوره د مارکېټ ته بیا ګوره چې دا څنګه رنګ کېږي دا سړی لرې که زه ډېره ښه ده زه به تپوس وکړم بیا به تاسو ملک صاحب نور ډېره مهرباني څه پیدار میدار تل نه پکار دی ما ته به راځي ښه چې دا جوړه ورکړه که نه یا ښځې یا کوم ځای کې راشه که نه راشه ته راشه دا خوښې کپړه راوړې وه ودې که مو دغه کپړې دي ما خو تا له دومره کپړه راوړې
کمیسونه او پرتګونه کېدل داسې دي دا ها تا ډېره کبر وړې وه بس زه پوه شم دا ټول استاد دا ګلونه یاره که سمه دیا زر راشه سړي ځان سره واله لاړ شه او دومره وه چې د بوسو سیټ جوړ کړي ښه ده ښه دی ولې بچه کنی اختر دی نن د اختر ورځ ده خلکو رجم سوال لکه ګلو استاد دا څه کړی دي زما خو سپینې کپړې او تا مانه دا جوړې کړې دي نه نه دا روکیو داسې دي دا. نه دا به د کور کې انځري غلطي یار نه نه چې زه خو سپینې کې کنه دا خو شنې شوي دي نه نه شنې نه دي روکیو دا اوس سپینې دي تا ته شنې ورمنګ ښکاري نه استاد د اختر ورځ ده زما هغه جامې تیارې نه شوې یاره ستا هغه جامې کاجور راته دي کاکا اختر به راباندې تېر شي بیا به ځان نه تاسو هغه شت الله ځواني مار کپل دا پکې ته جوړه دا درانه سجو کا زما هغه کپړې ظالمه تخته اختر دی